هر قول هر عمل د محترم امام الانبیاء امام الانبیاء نبی اکرم د محترم امام الانبیاء نبی اکرم د محترم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د ننګرهار ملي تلویزیون او رادیو ډېر زیاتو عزتمنو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې تاسې ټول جوړ روغ خوشحاله په خپلو کارونو کې بریالي او خپلو درسونو ته متوجه وئ. نن د موږ او تاسې دغه مبارکو درسونه چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم درسونه ورته وایي اتاتیم درس دی. واته درسونه الحمدلله مخکې اورول شوي دي. نن چې دی که نه اتاتیم درس دی. زه یوه خبره تاسې ته دا کول غواړم مسلمانانو او بیا ذکر کوم. هر هغه څوک چې غواړي چې په دې درسونو باندې پوه شي نو هغوی باید متواتر ډول باندې پرلپسې ډول باندې د خپلو درسونو ته متوجه په منځ کې وقفه او کټ وټ چې دی که نه باید نه وي. که چېرته داسې وي چې یو درس ترې تیر شي د بل ته راشي نیم ترې تیر شي او مثلا وروستۍ برخه یې واوري دی به ورباندې ښه پوه نه شي. او بله خبره دا ده په دې کې مسلمانانو موږ د درسونه خپلو عوامو مسلمانانو ته وړاندې کوو. عوام مسلمانانو ته دیني علما خو الحمدلله پرې پوهېږي. هغه څوک چې هغوی علما دي هغوی ته دا درسونه نه وړاندې کېږي. هغوی خپله پوهېږي الحمدلله هغوی ته معلومات شته. موږ غواړو چې خپل ولس ته د موږ د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ټوله ژوند پاڼه چې موږ په توان کې ده هغه ورته بیان کړو. او دا خبر چې د مسلمانانو هم په یاد ساتل پکار دی که چېرته یو سړی غواړي یو سیرت بیانونکی سړی د سیرت والا مدرس یا مقرر هر څوک چې وي هغه که غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټول ژوند باندې په تفصیل سره رڼا واچي دا اسانه خبره نه ده. دې پوره کول چې دي که نه اسانه خبره نه ده. دا نو په زرګونو درسونو ته ضرورت لري. په زرګونو په سوونو نه په زرګونو درسونه دا په زرګونو درسونه غواړي. په زرګونو لا څه کې په لکونو ته به رسېږي. ځکه همدغه 15 قبیلې چې ما مخکې تاسو ته په درس کې ویلي وو چې 15 قبیلو ته په دې 3 کلونو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه ژوند کې چې په مکه معظمه کې اوسېدو او 11 کال نه بعد 11 12 13 په دې کلونو کې دعوت ورکړی. دا 15 قبیلې د یو څو قبیلو په باره کې موږ خبره وکړه نورې دغه پاتې شوې. نو هر څوک چې غواړي چې پوره معلومات لاسته راوړي نو بیا الحمدلله د دین علماو په هره ژبه باندې په دې باره کې معلومات لیکلي دي. سیرت کتابونه یې لیکلي دي. پښتو کې که زه غواړي پښتو کې شته، عربي کې که زه غواړي شته، اردو کې غواړي شته، دری کې غواړي شته، انګلیسي کې غواړي شته. په هره ژبه چې څوک غواړي یعنی د سیرت کدر ته کتابونه مسلمانانو ډېر مشکل دی چې په نورو کوم بل علم کې لیکل شوي. د سیرت ډېر زیات کتابونه
دیني علماو الحمدلله لیکلي دي مسلمانان ته د دې لپاره وړاندې کوي چې د پیغمبر د حالاتو نه خبر شي. ګوره د پیغمبر د حالاتو نه چې سړی خبر شي چې پیغمبر څه خل عمل کړی دی، څه ډول کړنه یې کړې ده، څه ډول چال چلند د خلکو سره کړی دی، نو په هغه ډول خپل ژوند عیاروي. او د موږ د دین علما بالخصوص یو مفسر دی، د موږ حنفي مفسر علامه الوسی رحمت الله علیه د روح المانی مصنف، هغه وی دا ډیره قیمتي خبر ده، ما ته خپل ډیره زیاته ښایسته معلومیږي. وی چې احسان العمل په څه شي راځي؟ یو سړی چې غواړي چې ما عمل دی ښي، ما عمل دی ټیک وي، ما عمل چې د مقبول وي، نو وی د هغې دپاره چې دی که نه درې لارې دي. اولنۍ چې ده که نه دا ده چې سړی غواړي چې ما عمل دی ټیک وي، یا ما عمل دی ښایسته وي، یا ما عمل دی مقبول وي، نو وی پکار ده چې د سره علم موجود وي. علم چې ورسره موجود وي نو بیا به د عمل چې دی که نه ټیک. دغه عمل په باره کې دی چې کوي دی باید علم ولري، معلومات ولري. چې معلومات ونه لري نو دی کله خپل عمل ټیک کولی شي، ښایسته کولی شي. دی به غواړي چې خپل عمل ښایسته کړي، خلکو ته چې دی که نه په داسې ډول وړاندې کړي چې د هغوی خوښ شي، خو چې د علم په هغې باره کې نه لري، معلومات نه لري، نو د عمل چې دی که نه دا ښایسته کېږي نه. او دا خبره مسلمانانو یوازې په دیني عمل کې نه ده، دنیوي عمل کې هم داسې ده. یو سړی د دنیا والا عمل کوي، دنیا کسبي عمل کوي، بل کار کوي. که دی غواړي چې کار یې ښیي، دا به د خپل کار په باره کې، د خپل کسب په باره کې، د خپل ماموریت په باره کې، د خپل وظیفې په باره کې، د خپل مسؤلیت په باره کې معلومات ولري، همدې ته علم ویي که نه. نو د عمل چې دی دا به ښه سرته ورسیږي، دا اول شرط دی. دویم عمل احسان العمل، عمل ویل ته ښایسته کېږي چې کله سړی تقلید وکړي، یعنی بل چاته وګوري. تقلید نه دا مطلب دی چې بل چاته وګوري چې دا بل څوک دغه عمل دا څه خل کوي. یو سړی دی مثلا چاقوګان جوړي، چړې جوړي، یا مثلا بنیانونه جوړي، بل کار کوي، د خپل سم ور باندې نه پوهېږي، بل چاته چې وګوري چې ولا دا خو دغسې کوي، دا ګوتې څه خل کوي، لاس څه خل کوي، سترګې ورته څه خل متوجه کړي، دا شی چې د څه خل آماده کوي. نو کله چې بل چاته وګوري نو هغه نه زده کړي. دا تقلید د احسان العمل چې د ښایسته کول د عمل وی، دا دویم په تقلید باندې منځته راځي. او دریم چې دی که نه په دې ټولو کې ډېر مهم، نو هغه وی علامه الوسی رحمت الله علیه، هغه وی چې د الله تعالی جل جلاله په توفیق باندې. ګورئ دا یاد ساتئ، ډېر کسان به تاسې داسې ګورئ چې هغوی به د خپل کار په باره کې، د خپل مسؤلیت په باره کې، د خپل کسب په باره کې علم کړی، عمل به یې ښایسته نه وي. عمل ته به خلک په ښه سترګه باندې نه ګوري، عمل به یې د خلکو نه خوښېږي. خلکو ته به یې هم کتلي، د خلکو نه به یې هم زده کړی، خلکو ته به ګوري، د خلکو نه به نقل کوي، مګر بیا به د خلکو خوښ نه وي. دا عمل به د قابل قبول نه وي. وجه څه ده چې دغه درېیمه برخه چې ده که نه دا د سره نشته چې هغه د الله تعالی جل جلاله د غوانه توفیق دی. عمل چې ښایسته کېږي احسان العمل په درې شیانو باندې، اول په علم، دویم په تقلید، او دریم په توفیق د الله تعالی جل جلاله باندې. الله تعالی جل جلاله چې چاته توفیق ورنکي، هر کار چې ته ورته وسپاري هغې کې به الله تعالی نه کامیابوي، هغه کې به شرمنده وي، هغه کې به خجالت وي، کار به نیمګړی وي، هر څوک به تنقید پې نیسي، د چا به خوښ نه وي، مفید او ګټور به نه وي. ثمرات هغه ثمرات چې هغه مفیده ثمرات دي هغه به الله تعالی جل جلاله باندې نه مرتبوي. نو دې وجې نه هر هغه څوک چې خپل ژوند غواړي چې ښه سرته ورسوي، د پیغمبر د طریقې مطابق یې سرته ورسوي، بیا باید درسونو ته ډېر متوجه. یوازې دا سیرت یې موږ درسونه نه، نورو ځایونو کې چې علما کرام درسونه ویي، که هغه د سیرت وي، که د مثلا د تفسیر وي، که د حدیث، ټول ته باید متوجه. خو موږ خبره د سیرت په درسونو کې ده، موږ په خپل درس باندې او په خپله موضوع باندې فقط تمرکز کوو. او د چې خپل کار د خپل درس ته به خلک رابولي، هغه د هغوی کار دی رابولي به. نن زه غواړم مسلمانانو چې د افرادو په باره کې خبره وکړو، او افرادو کوم یو کس، مخکې هم د قبایلو په باره کې خبره کړې وه، د قبایلو په باره کې، او د ننني درس عنوان هم چې عنوان چې دی که نه هم دا دی افرادو ته
د دین دعوت یا د اسلام دعوت. په دوی کې یو ډیر مشهور سړی، ډیر زیات مشهور کسان دي، وروسته به نومونه راځي د هغو کیسې چې دي که نه د اسلام د راوړلو یا د دعوت ورته، هغه به هم ذکر کیږي. خو نن یو نفر چې سوید ابن صامت دی، دا د مدینې منورې اوسېدونکی او په خپل قوم کې ډیر زیات منلی سړی و، ډیر زیات موثر سړی و، خلکو ته چې دی که نه ډیر مقبول سړی و. نو دیني علما د موږ وایي، بالخصوص د سیرت علما، هغوی وایي هلته به خلکو ورته کامل ویلی، کامل به ورته ویلی. دا سوید ابن صامت چې دی که نه دومره اندازې ته په د خپل قوم کې منلی سړی و، د خلکو خوښ و، دته به یې کامل ویلی. کامل معنا پوره. کامل ولې ورته کامل ویلی؟ نهایه دا د حدیثو د لغاتو شرح کوي، دا یو مشهور کتاب دی، دیني علما ورسره بلد دي، هغو ته معلوم دی. هغې کې وایي یسمیه قومه الکامل، وی قوم چې دی دته کامل ویلی لجلده وشرفه ونسبه، لجلده وشرفه ونسبه. د دې چالاکۍ نه ډېر تکړه چالاکه سړی و. چالاکه معنا دا نه ده چې دروغجن، چالاکه مطلب دا ده چې خپل وظایف سړی په اصولي شکل باندې په خپل هغه معلوم او معین وخت کې چې دی کنه اجرا کولی شي. د شرف د وجه نه، د چالاکۍ او د تکړهتوب د وجه نه، او د نسب د وجه نه دته به یې څه ویلې؟ دته به یې ویلې الکامل. دا سړی چې دی که نه دا د عمرې دپاره یا د حج دپاره، دیني علما د مونږ چې دي په دې باره کې اختلاف لري چې د حج ته راغلی و که عمرې ته راغلی و. هر چې راغلی و خو د الله تعالی جل جلاله عبادت ته راغلی و. نو دلته راغی رحیق المختوم چې موږ ورباندې ډېره زیاته حواله ورکوو، دا د سیرت یو معتمد کتاب دی. هغې کې راغلي چې فدعاه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الی الاسلام، د موږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام دین ته دی راوبللو. نو کله چې خبره واورېده نو دا سوید ورته څه وایي؟ سوید ورته وایي چې لعل الذي معك مثل الذي معي، تا سره چې شی دی داسې دی لکه ما سره چې دی. دا ته چې کومه خبره کوې، چې شي دعوت ورکوې، نو داسې معلومیږي لکه ما سره هم چې همدا دی. نو د موږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلې چې وما الذي معك، وما الذي معك، تا سره چې شی دی ته وایه که نه تا سره چې شی دی؟ هغه ویلې حکمت لقمان. بس دا لقمان حکیم چې کومې خبرې کړي دي د حکمت والا ما سره هغه دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول نه رد نه کړي. لکه موږ په ټولنه کې زیات وخت داسې وي چې سړی زړه تنګ نو د بل چا خبرې ته غوږ نه نیسي. چا څونه پخې خبرې کوي، په دلایلو باندې ولاړې خبرې کوي، هغې ته غوږ نه نیسي. چالاکې به مه غږېږه، بس بندي کړي. موږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي اعرضها علیه، ته وړاندې کړه چې شی دی، ته یې ووایه تا سره د لقمان حکیم کومې خبرې ته یې ووایه. فعرضها، نو هغه چې دی بیان کړي، لږ یا ډېرې دی د موږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته بیان کړي. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان هذا الكلام حسن. بس تا چې کومې خبرې وکړلې چې د لقمان حکیم دی، دا هم ښې خبرې دي، بلکل ښه خبره ده. دا خبرې چې دي که نه دا ښې دي. والذي معي افضل، خو واوره ګوره، ځان پوه که ما سره چې کومه خبره ده، ما سره چې کومې خبرې دي، ما چې تا ته یا نور خلکو ته د کوم شي د دعوت خبره کړې یا کومه، دا چې ده که نه دا افضل من هذا، دا د دې نه ډېر بهتر. د تا د خبرو نه، د تا د حکمت خبرې چې کومې دي، د هغې نه ما خبرې ډېرې زیاتې بهترې دي. ولې؟ قرآن، دا د الله تعالی جل جلاله کتاب دی، قرآن کریم دی. د قرآن کریم خبره او د لقمان حکیم خبره دا خو ډېر فرق کوي. هغه د الله تعالی خبره ده او دا د انسان خبره ده. دا کله دواړه موازنه کیږي سره، دواړه خو نه برابرېږي. انزل الله تعالی علی، او دغه کتاب چې دی که نه، دا کتاب دی په ما باندې نازل کړی، ما باندې هو هدن و نورون، هو هدن و نورون، دا چې دی که نه هدایت دی او رڼا ده. دا داسې کتاب دی چې خلکو ته هدایت ښیي، خلکو ته هدایت ښیي او رڼا ده. فتلا علیه
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قران کریم یو څه برخه هغه په دې سوید باندې ولوستله او ودعاه للاسلام او هغه د اسلام دین ته چې راوبللو دعوت ورته ورکې نو روایتو کې راغلي فاسلم بس هغه اسلام راوړو هغه باندې اثر وکړي هغه اسلام راوړو وقاله ویلي ان هذا لقول حسن هغه خپل وی ګوره مخکې دا خبره کوله چې تا غو نشه ما سرم دی خو کله چې د خپل واورولي او د موږ د رسول صلی الله علیه و آله وسلم نه خبرې واوریدې او د الله تعالی جل جلاله د کتاب آیاتونه هم تنه واورید نو خپل وی ان هذا لقول حسن ولا دا خوینا دا بیخي خوینا دا سیده فلما قدم المدینه لم يلبث نو دلته خو اسلام ومنلو اسلام یو منلو مکه معظمه کې ځکه د عبادت ته راغلو دلته خو اوسېدو نه مسافر وو اسلام یو منلو بس دې ځان لاړو مدینه منورې ته چې راغی نو ویل ته ډېر ځنډ ونه کې ان قتله یوم بعاث د بعاث چې مشهور جنګ او ټول زیات مسلمانان د هغې د نوم نه خبر وي کله به انشاءالله خبره مو ورباندې وشي نو هغې جنګ کې چې دی که نه دا ووژلی شو دلائل النبوه نه الرحیق المختوم یو سل درې صفحه دا د رحیق المختوم په حواله او نجیب آبادي صاحب چې دی که نه تاریخ اسلام کې په اول جلد یو سل 25 صفحه کې همدغسې خبره کړې ده چې دی د بعاث په جنګ کې ووژلی شو او ځینې نور علما کرام چې دي که نه هغوی وی لکه د لؤلؤ المکنون والا هغه وی چې د مدینې منورې ته راغی د بعاث په جنګ کې نه دی وژل شوی دا سوید چې کله مدینې منورې ته راغی دلته چې راغی د بعاث جنګ له دلته شروع نه و نښتی نه و خزرجیانو یې دی په قتل ورسولو د خزرج والا خلکو دا سوید چې دی که نه دا ووژلو د بعاث جنګ وی څو ورځې وروسته بیا شروع شو او د استيعاب مصنف ابن عبدالبر هغه وی چې زه خپله د اسلام په باره کې خوشکي یم چې نور بعضې علما چې دي که نه هغوی هم په دې باره کې شک کوي چې د اسلام هلته راوړو که یې نه وړلو خو دونه ده چې نور علما چې دي که نه هغوی وی چې د اسلام وروسته راوړی دی وروسته دلته نه وروسته راوړی خو خیر یې وروسته راوړی مخکې راوړی دی دې مطلب قتل باندې ورسولی شو الاصابه 240 صفحه دریم جلد استيعاب 206 صفحه دویم جلد یعنی په دغه دعوت کې چې افرادو ته د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم دعوت ورکولو نو دغه یو سړي چې دته دعوت ورکړي سوید نومېدو د الله تعالی جل جلاله د پیغمبر بلنه چې د کنه ومنله په اسلام باندې مشرف شو او بیا چې د خپل وطن ته لاړو هلته په قتل باندې ورسېدو بعضې نور هغه افراد چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته دعوت ورکړی اسلام منلی نه دی منلی د هغو په باره کې به په راتلونکي درس کې چې نهات یم درس کېږي انشاءالله خبره به کوو تر هغې پورې الله تعالی جل جلاله باندې تاسې سپارم او د الله تعالی جل جلاله نه ځان ته تاسې ته د رادیو او تلویزیون ټولو کارکوونکو ته د افغانستان ټول اسلامي ملت ته او ټول اسلامي امت ته دنیا او آخرت کامیابي غواړم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته